السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم جوړ او روغ وایاست. تر دې مهاله ژوند او زندګي په خیر تېره شوې. زه یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی. نن به یو داسې برنامه در وښیم کېدای شي تاسو تر اوسه نه وي پیدا کړې یا نه وي لیدلې. دا به په داسې شکل د تاسو که غواړئ چې د خپل ګوشي پر صفحه باندې داسې تصویر ودروئ چې خلک درته حیران وي چې څوک یې وویني چې د دې ګوشي ضربه ماته شوې ده، کې سکرین مات شوی ده. یو چا د ګوشي ورکوي، مثال په خپل ګوشي کله چې راواخله بېرته په هغه ګوشي باندې هغه د ضربې د ماتولو عکس ور ودروه، باید چې ضربه دې راماته کړې. نو له هغه سره ساتیرا هم کولی شئ، دوکه کولی هم شئ، خو له دې څخه غلطه استفاده مه کوئ. نو تر دې دمخه چې ویډیو شروع کړو، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ. کوم جواب درلودی، سوال هم درلودی، کمنټس وکړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دا برنامې شکل په داسې طریقه چې تاسو ګورئ. کله چې دې برنامې ته رالاست، زه وځم برنامې ته، برنامه مې ورته کولاو شي. کله چې برنامه کولاو شي، زه تاسو ته ټول طریقه کار در وښیم. اوس ګور برنامه ماته کولاو شي، تاسو ګورئ. اوس به دلته یو ماین بشنتی په دې دغه پسې په دې دیواله پسې ما د بیا هغه ماین به دلته پټاو چې د ګوشي به داسې ټاک وکړي لکه چې ضربه شي مات شي. ګوره اوس دغه ماین د تاسو ګورئ د دیواله پسې شنتی ده. اوس پر دې سره بټن به کلیک وي، 10 ثانیې ده، دا به لاندې راځي سوکه سوکه. ګوره زه دلته کلیک اخلم. اوس ما ګوره کلیک واخیستی، دا به سوکه ثانیه په ثانیه به لاندې راځي. کله چې 0 ته راورسېږي دا پټاو شي او یو رقم ته آواز وکړي لکه د ګوشي آینه سکرین چې مات شي، نو داسې عکس پر راسي لکه د ګوشي سکرین چې مات شي، خو داسې عکس د صفحه ده. تاسو خپل انډیوالان هم به دا رقم ته مثال یو ساتیرا ورسره کولی شئ. تاسو ګورئ اوس راغلی 5 ته 4 ته 3 2 1 داسې ګورئ. ګوره پټاو شي. اوس ګوره زما د ګوشي سکرین څنګه شي لکه مات شوی شي، مګر دا دغه ده، دا د هغې تصویر پر راغلی. تاسې خپل انډیوالان ته هم داسې یو نادر شی ښکاره کولی شئ. اوس ګوره کله چې پر دې باندې بېرته کلیک کړئ، نو دا به ایسته شي. ګوره ایسته شي. اوس دلته راسئ، تاسو نور ماینونه هم پکښې بدلولی شئ. پر دې باندې کلیک کړئ، رقم ماینونه راړولی شئ. ګوره اوس دغه ماین دلته هم دلته بیا ګرنیټ هم راړولی شئ تاسې. اوس ګوره هغې باندې بیا کلیک واخلئ. اوس ګوره دا بیا ګرنیټ ده، دا هم 10 ثانیې ده. تاسې ثانیې هم پکښې غټولی شئ. ثانیې به له ده ځایګې چې ګوره پکښې غټوئ پر ده ځایګې. دلته څنګه کلیک واخلئ. اوس ګوره لوړې روانې دي، وینې ها، 1 2 10 3 10. اوس ګوره 3 10 4 10 5 10 هر څو یې غټولی شئ، هر څو تر 10 ثانیو هم رسولی شئ. بېرته به راسئ، دلته کلیک واخلئ. دلته نور ګرنیټونه هم پکښې دي. ګوره دا ګرنیټ ولو دا برنامه راواخلئ. زه برنامې څخه وځم. تاسې ګورئ اوس دلته دا برنامه راواخلئ، دا لږ ځان راښیي. اوس ګوره پر دې دا ګرنیټ ده، دا هم کولی شئ. بیا له دې ځایګې څخه تاسې دا ډاونلوډولی هم شئ، هغه تصویر او دغه دلته بیا نور دغه راړئ. ګوره دلته بیا رقم ته شیان راړئ. تاسې ګوره له دې ځایه شیر کولی شئ، دلته لایک هم ورکولی شئ. دلته نور برنامې له دغه څخه پلی سټور سره ډاونلوډولی شئ، دلته یې راړئ. نو اوس به ولاړ زه به تاسو برنامه در وښیم چې په پلی سټور کې چېرې پیدا کولی شئ. اوس به زه له برنامې څخه ووځم. ګوره کله چې رالاست پلی سټور ته، زه به پلی سټور ته ګوره راسم. پلی سټور ته چې راغلې، په سرچ کې به ګوره کلیک کړې ته ودرې. سرچ کې کله کلیک کړه، ګوره زما څه پکښې لیکلي دي، تاسې به هم ولیکئ. زه ګوره څه کې لیکمه، اوس زما څه پکښې کینمشتک لا ښه متوجه شئ. دا پکښې کینمشتک یا پر دې به کلیک واخلئ. پر دې څخه کله کلیک واخیستئ، اوس تاسې راسئ لاندې چې کله رالاست. ګوره اوس دلته لاندې به راسئ، تاسې ګورئ دا برنامه ده، وینې دغه ده. له دې ځایګې څخه تاسې ډاونلوډ کړئ. کله چې له دې ځایګې څخه ډاونلوډ کړئ، هلته به تاسو سره نصب شي. یا له هغه څخه تاسو د ګوشي په صفحه تصویر هم اخیستی شئ. نو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو درسره شیر کړئ، لایک یې کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان.